محترمو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه بلال فقیر کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې پیغام ټي وي مختلفې هلې ځلې کوي د دین د نشر و اشاعت دپاره او مختلف پروګرامات منعقد کوي. په دغې لړ کې ستاسو دپاره یو ځل بیا یو بل ځانګړی پروګرام راوړی چې په دې پروګرام کې موږ ستاسو سوالات اخلو، د مشایخو مخې ته یږدو او د هغوی نه یې حل د قرآن او حدیث په رڼا کې غواړو. د دغې پروګرام په تسلسل کې موږ سره زموږ په دې سټوډیو کې حالا ګډون کړی دی شیخ محترم ابو سعید شکیل ارشد حفظه الله ورعاه. شیخ محترم پروګرام ښه راغلاست. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. محترم زموږ کوشش دا ده چې هغه سوالات د مشایخو مخې ته کېږدو چې هغه د معاشرې لپاره فایدهمند وي. نو په همدغې لړ کې یو سوال راغلی شیخ محترم چې د خوراک زیادت یا په خوراک کې اسراف کول دا څه نقصانات لري، خاص کر په رمضان کې؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نو اسراف په رمضان کې دې باره کې خبره وه چې ډېر خلک رمضان کې قسمه خوراکونو اشتها کوي او ډېر تکلفات کوي او خپل زندگی شپه ورځ په دې کې تېروي. دا خلک ډېره ضیا کوي او ډېر نقصان کوي او د رمضان چې کوم مقصد دی د هغې نه غافل دي. د الله نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته دا فرمایلی دي چې د انسان د خوراک دپاره خو یو څو لقمې کافي دي او که خامخا سړی خوري طعام نو نیمه حصه درېیمه حصه دې طعام دپاره کي، درېیمه حصه دې د څکلو دپاره کي او درېیمه حصه دې د تنفس دپاره کي. دې کې زمونږ او ستاسو د صحت او روحاني او باطني هر قسمه فایدې شته، دنیاوي فایدې هم په دې کې شته دی. د دې وجې نه علما ذکر کوي لکه سفیان ثوري رحمه الله فرمایي اذا اردت ان یصح جسمک، کله چې ته اراده لرې چې ستا جسم دې صحیح وي، تندرست وي او ته بیمار نه او صحت غواړې نو خپل طعام کم کا. دا د دې یعنی زیات طعام سره زیاتې بیماری راځي. دی خو دنیاوي نقصانات دي د زیات اسراف. څومره سړی طعام زیات خوري نو دومره د باندې بیماری هم ډېر زیات اټیک کوي. او دارنګې نور هم دی کې نقصانات دا دي چې انسان زیات خوراک کوي نو هغه کې سستی او ناراستی پیدا کېږي او دې د وجې نه ډېر خوبونه هغه سړی ډېر خوبي وي او ډېر خوبونه کوي چې کوم سړی ډېر خوراک کوي. او چې کله انسان کې سستی پیدا شوه، ناراستی پیدا شو، خوبونه کوي نو دې به ډېر وخت ضایع کړي ځان له. هغه قیمتي وختونه به دنه ضایع شي او خاص کر رمضان کې چې دا ټول د رمضان هر منټ هر ټایم دا قیمتي دی. نو چې یو سړی خوراک وکړي او ناراسته سست وي او دې نه طاعات کولی شي نه عبادات کولی شي او دې خوبونه کوي نو دنه به دا قیمتي اوقات ضایع شي. دارنګې د دې سره ډېر خوراک سره زړه مړ کېږي د انسان، غفلت پیدا کېږي. نو د ډېر خوراک ډېر زیات نقصانات دي او دارنګې د هغې مخکې ذکر شو چې صحت باندې هم د هغې اثر مرتب کېږي ډېر نقصانات. او کلو وشربو ولا تسرفو، عام علما ذکر کوي، مفسرین د دې آیات د لاندې د سلف و اقوال نقل کوي چې ټول طب په دې کې راجمع دی. که سړی په خوراک څښاک کې د اعتدال نه کار والي او د اسراف نه ځان وساتي نو الله تعالی به د ډېرو امراضو نه بچ کړي. نو دې کې روحاني فایدې هم شته او ظاهري جسمانی فایدې هم پکې شته دی او د وقت د ضیا نه به سړی بچ شي او د الله تعالی صحیح بندګي به وکړي. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ محترم بل مهم سوال دی، سوال دا دی چې ځینې خلک دا خبره کوي چې یاره په دعا کې اعتدا شرعا منع ده. اعتدا څه ته ویلی کېږي؟ اعتدا په دعا کې اصل کې په د حد نه وتو ته وایي چې انسان دعا کولو کې اعتدا تجاوز وکړي او د حد نه وځي. الله پاک په خپل کتاب سورة اعراف کې فرمایي ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین. تاسو رب را بلې په عاجزۍ سره او پټ
او په دعا کې اعتدا مه کوئ، زیاتې مه کوئ. د دې حدیث کې هم داسې راځي چې یو صحابي عبدالله ابن مغفل په نوم باندې د هغه زوی دعا کوله او دعا کې داسې وي اللهم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنه. یا الله زه ستانه سوال کوم چې ماله په جنت کې یو سپینه بنګله راکړې او د جنت په ښي طرف کې راکړې. نو عبدالله ابن مغفل خپل زوی منې کو چې د الله تعالی نه جنت وغواړه، هر څه پکې شته بیا، او الله تعالی نه بخښنه وغواړه چې الله دې تعوذ او پناهي وغواړه په الله سره د سره د جهنم د اور نه. او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې فرمایلی سیکون فی هذه الامه، په دې امت کې به څه خلک وي یعتدون فی الطهور والدعاء، چې هغوی به تجاوز کوي، د حد نه به تېرېږي په اودس او په دعا کې. اوس په اودس کې اعتدا څه شی دی؟ اودس کې اعتدا دا هم ده چې اندامونه کم اندامونه چې څومره راغلي د شریعت کې، لکه مزمزه 3 ځل راغلی ده، استنشاق 3 ځل، لاسونه وینځل 3 ځل، مخ 3 ځل. یو سړی د دې نه تجاوز وکړي، زیات ووینځي، دا هم اعتدا فی الطهور ده. داسې په اودس کې بعضې بدعات وکړي چې هغه په شریعت کې نه وي او حدیثو کې د هغې څه ثبوت نه وي. دارنګې په دعا کې تجاوز دی، نو دا دعا کې تجاوز شریعت منع کړی دی. نو دا صورتونه دې ته اعتدا فی الدعا وایي چې دا تجاوزات په دعا کې کول نه دي پکار. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ محترم که دا هم واضح کړی شي چې د دعا آداب څه دي، باید په کومه طریقه سړی دعا وکړي د الله رب العالمین چې الله قبوله کړي؟ دا یو خو د اعتدا فی الدعا ده، د دې خو اعتدا فی الدعا په دعا کې د حد نه تجاوز کول د هغې صورتونه دا دي. بیا به آداب د دعا شي دي پسې. بعضې وایي چې اعتدا فی الدعا دا هم ده چې یو سړی په دعا کې دا وایي بحق فلان، بحق د پلانکي په حق باندې، د پلانکي په توفیل باندې، دا هم اعتدا فی الدعا ده. دارنګې په دعا کې غیر شرعي کلمات استعمال کی، او دارنګې په دعا کې بعضې داسې دعا وکړي لکه د قطع رحمې یا د ګناه دعا وکړي، نو دا هم اعتدا فی الدعا ده. او دغه حدیث د عبدالله ابن مغفل کې هم یو صورت د اعتدا فی الدعا ذکر شو. باید چې انسان په جامع کلماتو باندې دعا وکړي او د دعا د آدابو خیال وساتي. د دعا ډېر آداب دي چې سړی د الله تعالی نه غواړي، نو په کار دا دي ښه خبر، لکه لازم نه دي چې سړی اودس وکړي، ښه خبره دا ده چې انسان په طهارت کې وي، باوضو وي او دی الله نه دعا وغواړي، نو دا ډېره مستحبه او غوره طریقه ده. او قبله روح کینی، قبلې طرف ته کینی، او نهایت په عاجزۍ انکسارۍ باندې او توجه سره کینی، ځکه الله تعالی د هغه زړه نه دعا نه قبلي چې هغه غافل وي د الله نه. په خولې باندې دعا کوي او زړه د الله نه غافلي، داسې دعاګانې الله نه قبلي. دې وجې نه د دعا په آدابو کې دا یو ادب دی چې انسان به نهایت توجه سره ناست وي. او دارنګې دعا چې کوم سړی کوي د هغه رزق په حلال وي، حلال رزق سړی وخوري او حرام، ځکه د حرامو دعا چې دا کوم سړي خېټې ته چې حرام لاړ شي، که هغه روژه کې وي او که غیر روژه کې وي، او په حرامو باندې د هغه غذا وي او د هغه بدن په حرامو غټېږي، نو د دې انسان د دعا استجابت او د عباداتو قبولتیا نه کېږي. الله به څنګه قبوله کړي چې حدیث کې راځي مطعمه حرام، خوراک یې د حرامو، لباس یې د حرامو او غذا یې د حرامو، نو د دعا به څنګه قبوله شي؟ نو یو دا سړي رزق حلال او پاک وي، قبله روح ناست وي. بل دا چې د دعا نه مخکې سړی درود ووایي په نبي صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی څخه حمد او ثنا ووایي، او بیا د خپل حاجت مطابق چې کوم حاجت شرعي په جامع کلماتو کې هغه ووایي. په دغه دعا کولو کې د اعتدا نه ځان وساتي، لکه د اعتدا مخکې صورتونه بیان شو، دا د دعا د آدابو نه دي چې د اعتدا فی دعا نه به ځان ساتي. داسې دعاګانې به نه کې چې هغې ته قیودات لګې او شرطونه لګې او تکلفات، نه، الله نه جامع دعا وغواړه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا دعا به نبی صلی الله علیه وسلم زیاته کول او دا جامع دعا ده.
دا دعا چې دی وکړه نو دې کې د دنیا او د آخرت حسنات ټول رالل. اوس دنیا کې حسنات څه دي؟ دنیا کې نیک عمل، ښایسته عقیده، نیک اولاد، روغ صحت، حلال مال، دا ټول په دې کې راځي. او آخرت کې حسنه د الله دیدار، د الله پاک رضا، جنت، دا ټول په حسناتو کې راځي. نو په دې دعا جامع دعا کې د دنیا او د آخرت ټول خیر راګیر دی. نبی صلی الله علیه وسلم به جامع دعاګانې کولې. نو آدابو کې امداري چې سړی جامع دعاګانې وکړي، ټول حاجات په یو داسې لفظ کې را جمع کړي چې ټولو ته پکې دا ټول حاجات پکې شي. یا اللهم اصلح لنا دنیانا فیها معاشنا والآخرة الیها معادنا. الله زمونږ دنیا جوړه کړي چې زمونږ پکې مختصر زندگی ده، او زمونږ هغه آخرت چې هغه زمونږ آخري د ورتګ ځای دی او ټول عمر زندگی ده، الله زمونږ هغه درست کړي. دا جامع دعاګانې دي. داسې دعاګانې چې با وضو وي سړی، قبلې ته مخ وي، دعا نه مخکې درود، دعا نه وروسته درود، د الله حمد او ثنا ووایي، اعتدا فی دعا نه ځان وساتي، او جزم سره یقین سره دعا وکړي، او متوجه وي او زړه غافل نه وي. جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ محترم، بل سوال دی هغه دا چې د دعا صورتونه بعضې خلک دا وایي چې یاره موږ دعا وکړه دعا مې قبوله نه شوه. نو یا د دې دعا دپاره سټیجز شته دی چې دغه نه قبلېږي الله آخرت ته ساتي، یا بل داسې څه صورتونه چې عوام په دې باندې پوه شي چې واقعي د دعا دپاره یو څو صورتونه هم شته؟ نو دعا الله تعالی د مؤمن بنده نه رد کوي په هیڅ یو حالت کې هم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. الله پاک په خپله فرمایي چې کله ستانه تپوسو کې زما بندگان زما په باره کې، نو ورته وایه چې زه نږدې ما. الله نږدې دی هر یو انسان ته په اعتبار د علم سره، او الله وایي زه د دعا کوونکي دعا قبلومه. اوس بعضې وخت کې یو انسان هغه وایي زه دعا وکړم او الله پاک ویلي چې ما ته څوک دعا وکړي او زما نه دعا وغواړي نو زه یې قبلوم خامخا. نو بعضې وخت کې یو انسان دعا وکړي او هغه په هغه وخت قبوله نه شي، نو دی نه امیده شي. نو امیدي کول نه دي پکار. لا تقنطوا من رحمت الله. د الله د رحمت نه نه امیده کېدل نه دي پکار، ځکه د الله د رحمت نه هغه خلک نه امیده کېږي چې هغه بېخیر او دغه خلک وي، صحیح خلک نه وي. نیکان خلک، صالحین، هغې همیشه د الله د رحمت امید لري. نو دارنګې یو خو دا دی چې دعا کې به استعجال نه کې، تلوار به نه کې چې بس ما وغوښتو ماله دې راکړي شي. داسې دا د دعا د اصولو نه خلاف دي او بېدبۍ کې راځي. الله تعالی ته به ته عاجزي کې، استعجال او تلوار به نه کې، او خپل عجز به پیش کې، خپله کمزوري به الله ته پیش کې. دارنګې د دعا خپل آداب دي چې مخکې ذکر شو، او د دعا خپل شرایط دي چې هغه شرایط په انسان کې وي چې هغه د شریعت نه خلاف دعا نه وي، مسنون الفاظو سره دعا وي، د دعا آداب خیال پکې ساتلی شوي، اعتدا پکې نه وي، د دې شرایطو خیال وساتلی شي. نو بیا الله تعالی د مؤمن بنده دعا نه رد کوي، او د دعا د قبولیت بیا خپلې مرتبې دي. حدیث صحیح کې راځي چې یو مرتبه دا ده چې انسان د الله نه څه غوښتي وي، الله تعالی وله دغه ورکړي چې دا څه غوښتي وي دغه وله ورکړي. انسان د الله نه نیک اولاد غوښتي، الله وله ورکړي، دا قبولیت د دعا. حلال مال یې غوښتي دی، الله وله ورکړی دی. د نیک عمل توفیق یې غوښتي دی، الله ورکړی دی. دا هغه دعا ده چې ده وکړه او الله همغه شی وله قبول کړو. او کله د قبولیت انسان د الله نه یو شی غواړي، د الله په نزد هغه دومره قیمتي نه وي چې دی غواړي. د الله علم او حکمت، الله چې فیصلې کوي نو هغه فیصلې کوي چې هغه د بندګانو د خیري، او د خپل علم او حکمت مناسب الله تعالی فیصلې کوي. کله داسې وي چې د انسان باندې آینده کې یو مصیبت را رواني، یو تکلیف را رواني، د ده ته الله تعالی دغه نعمت ورکړي، دا کم چې د غوښتې دی، او دغه مصیبت پرې راشي نو دا نعمت خو ده سره پاتې نه شو، مصیبت سره ختم شو. د ده په حق کې موضوع دا دی چې د دغه دعا په وجه باندې رب العالمین د ده نه هغه راتلونکي مصیبت لرې کړي. نو دا هم قبولیت د دعا دی، خو په بل صورت باندې، ځکه الله تعالی د انسان په ټولو حالاتو خبر دی، علیم او حکیم ذات دی. کومه فیصله چې کوي هغه په عدل او په انصاف او د خپل علم او حکمت مناسب یې کوي. نو رب العالمین چې کله د بنده دپاره یو موزون شی وګوري چې دا د ده دپاره موزون دی د الله په علم کې، او بنده ته د هغې پته نی، نو الله تعالی د ده دعا قبوله کړي، او صورت د دعا یې دی چې هغه
شی د ده نه دفع کړي هغه مصیبت چې د باندې آینده کې را رواني انسان پوه نشي او د دعا قبول شي او دریم دا دی که داسې مو نشي نو د بنده مؤمن دعا الله نه رد کوي آخرت کې الله تعالی ولا دا دعا ذخیره وساتي آخرت کې الله تعالی د تو خو چې بنده مؤمن دا ستا هغه دعاګانې دي چې تا دنیا کې کولې ما ستا دپاره په آخرت کې دا ذخیره کړي دي ځکه الله ته پته ده الله علم دی چې ستا خیر په دې کې دی رب العالمین هغه دعاګانې دله په آخرت کې ذخیره ساتلي او د ده په تول کې او دارنګې میزان کې هغه وتللی شي او دا الله تعالی د تو خو چې دا ستا هغه دعاګانې دي نو حاصل دا راووتو چې رب العالمین د بنده مؤمن چې په صحیح شرایط او آدابو سره د الله نه وغواړي نو رب العالمین د ده دا دعا نه رد کوي خو د قبولیت خپلې مرتبې دي کله الله تعالی د دله دعا قبوله کړي هغه شی وله ورکړي چې کوم شی د غوښتې دی کله د دعا قبولیت په دې صورت کې شي چې آینده کې د دعا په ذریعه باندې الله تعالی دنه مصائب لري کړي او کله د دعا د قبولیت صورت دا وي چې د آخرت کې ولا دا ذخیره وساتي جزاک الله خیرا بارک الله فیک محترم کتونکو د دعا په حواله باندې چې باید دعا د انسان څنګه قبول شي تفسیری شیخ محترم رانا واچوله یو دا چې حدیث کې راځي یو سړی دی سفر کړی حرم ته وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام کپړې د حرامو دي لباس د حرامو دی خوراک د حرامو دی پرورش په حرامو باندې شوی دی الله رسول وایي فانا یستجاب له الله به دې انسان دعا څنګه قبول کړي حال دا چې د انسان داسې رغړي ارزو کوي اوازونه کوي الله رب العالمین ته زما دعا قبول کړه دا نه کېږي د دعا د قبولیت دپاره اولنی مهم شرط هغه دا دی چې د انسان خوراک څښاک او د ده پرورش دا په حلال مال باندې شوی او حلال رزق د خوړلی پلار ورته راوړی او کپړې د دې حلالې وي نه دا چې حرام وي حرام چې چا خوړلی د هغې انسان دعا عبادت دا نه قبلي ادب دا دی چې انسان هغه الله رب العالمین نه بالجزم دعا کوي یعنې کلکوالی به کوي چې الله دا دعا تا نه کوم ته قبلونکی د دعا یې ته ورکوونکی بل څوک نشته د دعا قبلولو د ورکولو ته به یې راته راکړې او بار بار به په دې دعا باندې تکرار کوي داسې به نه کوي چې یو ځل دعا وغوښتله او بس ختمه خبره نه طلب به کوي د الله رب العالمین نه او د الله نه به یې غواړي نو که دا دعا الله رب العالمین قبلی توفیق الله رب العالمین انسان ته ورکوي دغې دعا د قبلېدلو او الله رب العالمین په عوض د دې کې بیا دته یو څو شیان ورکوي یا په دنیا کې ورته ورکړي یا کوم آفت را روان وي هغه آفت ته دا ډال جوړ شي یا په آخرت کې دغه دعا د لپاره ذخیره ساتلی شوي حدیث کې راځي الفاظ د حدیث داسې دي چې کله انسان وفات شي او قیامت قائم شي فیصلې کېږي دا به خپله دعا ویني نو دا به ارزو کړي چې کاش زما یوه دعا هم نه وی قبوله شوې الله رب العالمین یې ماته عوض په دې آخرت کې راکړی وی دعاګانې غوښتل د الله رب العالمین په میاشت رمضان کې دا ډېر بهترین عبادت دی او ښه عبادت دی باید چې موږ د الله رب العالمین سره خپل هغه تعلق قایم او دایم وساتو حدیث کې راځي الدعاء هو العباده دعا بعینه عبادت دی بل ځای کې راځي الدعاء مخ العباده دا د عبادت هغه مغز دی نو دعا مه پرېږدئ په تکرار او لزوم سره دعاګانې کوئ زموږ دپاره هم او د نورو مسلمانانو دپاره هم په غیاب کې چې څوک دي د هغوی دپاره هم د خپلو ملګرو دپاره هم الله رب العالمین دی په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي محترمو د پروګرام وخت سرته رسېږي تر راتلونکي پروګرام پورې موږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته